ننګرهار کې د ختیځ زون په کچه د پولیو یا ګوزڼ ناروغي مخنیوي واکسین کمپاین پرانیسته وشوه او راتلونکي شنبه به عملاً پیل شي. د ننګرهار عامه روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي دا ځل دغه کمپاین د نورو هغو سره په یو څه توپیر د خولې او زرق له لارې ترسره کیږي. دا کمپاین به د تیر کمپاین په رابطه تغییر موندلی دی. دا په ولسوالۍ کې وي، په 3 ولایتو کې ننګرهار، کنړ، لغمان. ننګرهار کې 15 ولسوالۍ باندې وي او په یوه لغمان کې یوه کنړ کې وي. د تیر کمپاین په رابطه تغییر ځکه موندلی دی چې دا یو عصري وسیله ده، ماشوم نه زخمي کوي او نه ته درد کوي. په پوستکي دننه د دوا ور داخليږي او ماشوم ته د زرکي واکسین کیږي او د په ضمن کې تاساس کې واکسین هم کیږي چې دا 15 ولسوالۍ ختم شي بیا به د ورسته شل ولسوالۍ کې بیا تطبیق کیږي. د ننګرهار عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وایي دغه کمپاین چې د ننګرهار په 15 یو د لغمان او یو د کنړ ولسوالیو کې لومړی پړاو تر سره کیږي او ورځې به دوام وکړي. ټول هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو پورې د نوپیدات څخه په دې کې موږ 2 نوع واکسین تطبیقو چې یو د خولې د لارې دی، بل د زرق د لارې دی. د زرق د لارې ټول هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو پورې دی هغه د 15 لکه او 20,000 په شاوخوا کې دي او د زرق د لارې چې دی هغه د 15 لکه او 40,000 په شاوخوا کې دي. د یادونه ده چې په دې پړاو کې د ختیځ زون ولسوالۍ، دویم پړاو کې شل او دریم پړاو کې 23 ولسوالۍ په بر کې نیسي چې د سره په 3 واړو پړاوونو کې ختیځ ټول واکسین شي.